محمد اشرف غني ویلي افغانان د تاریخ یو خطرناک پړاو ته داخل شوي که ځانځاني وکړو ټول غرقیږو. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د یو ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاو تیریږي او اوسنیو شرایطو کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخت اړتیا لري. نوموړي د کوچني اختر په مناسبت په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسني وضعیته د وتلو بله لار نشته. ښاغلي غني پرته له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر انحصار باندې ټینګار کیږي نو وضعیت به تر دې هم خرابیږي. هغه ټینګار کړی چې هیڅوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لاره پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکال افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپله غږیزه وینا کې چې د ده پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده، څوک چې نورو ته څا کیندي خپله ورولېږي. افغانان په یووالي له هر ډول ستونزو وتلي دي، خو کله چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي نظامونه نسکور شوي دي. که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو خدای مکړه ټول غرقیږو، خو که په ګډه مخکې لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.